السلام علیکم ګران شاګردانو ولایت ویک چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم په انګلیش کې د ورب درې فارمه په سیکنډ او تھرډ فارم دا هم په انګریزي کې ډېر ضروري دي. کله چې یو شاګرد د ټینسونه زده کړي نو بیا د هغوی یوه ستونزه دا وي چې هغه باید درې فارمه زده کړي، ولې په مختلفو ټینسو کې مختلفه فارمان دي، په بعض کې اول، په بعض کې دویم، په بعض کې دریم فارم. راځئ دا راسره زده کړئ، د تلفظ به هم زده کړو، د ورځو معنی به هم زده کړو او درې فارم ضبط ورب هم زده کړو. اول ورډز دی ورب دی ارګنایز منظمول، ارګنایزد منظمه کې ارګنایزد. تھرډ فارم هم دغه رقم دی. اوبزرو مشاهده کول کتل، اوبزروډ مشاهده یې وکړله، اوبزروډ مشاهده یې کړې ده. اوفینډ معنا حمله کول، ناراضه کول، خوابدي کول. اوفینډډ خوابدی کوي، اوفینډډ. فی ادا کول پیسې جمع کول، فیټ سیکنډ تھرډ فارم پیسې جمع کړلې. پټ ایښول یو شی یو ځای ایښول، پټ د دې سیکنډ تھرډ فارم دغه رقم دی، معنی یې کښېښول. پلی لوبول، پلیټ ولوبوي معنی یو لوبه ولوبول، پلیټ لوبول یې ده. فریسک کښېکښل لکه خولۍ چې انسان کښېکاږي بل کالي دا رقم. فریټ سیکنډ او تھرډ فارم. پریچ معنا تبلیغ کول، پریچډ تبلیغ یې وکړي، پریچ تبلیغ یې کړی دی. فرې دعا کول، فریټ سیکنډ او تھرډ فارم دعا یې وکړل یا دعا کړې ده. پرفارم معنا ادا کول، هغه که د حج یا د اوداسه یا د لمانځه. پرفارمډ ادا یې کړي، پرفارمډ ادا کړی دی، دا تھرډ فارم دی. دا رقم پلیز خوشحاله کول یا خوشحالېدل، پلیز خوشحاله سو، خوشحاله کړی دی. دا خو اصل کې د دې خپله معنا د مهرباني، خو ته دا معنا نه ورکوي دلته. پانش معنا سزا ورکول، پانشډ سزا یې ورکړله، پانشډ سزا یې ورکړې ده. پیل سپینول، لکه د مالټې د پټاټو د شي سپینول، پیلډ سپینه یې کړله یا سپینه کړې ده. فیک تړل بندول، غوټې یو شی تړل بندول. فیکټ تړل یې ده بنده کړې ده، فیکټ ویې تړل. پاردن معنا بخښل، معافي ورته کول، پاردنډ بخښنه یې ورته کړې ده، پاردنډ بخښلی دی. نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق چې د درې فارم ضبط ورب پاره کې و، د ورب درې فارمه دا یو ډېر بنیادي زیات استعمالېدونکی انګلیش ګرامر دی. که مو ویډیو خوښه سوې وي لایک یې کړئ. مننه، الله حافظ. در بل سبق ښې چارې.